بخو سلوک کوئ زه دنیا نظم خوې د دوو خبرو پابندي به کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه رخصتېده نو امت ته دوه خبرې پرېښودې وې، د دې دوو خبرو به ډېر اهتمام کوئ. یو الصلاة دوه ځله یې په دې ژبه وي الصلاة منځ به نه پرېږدئ، منځ به نه پرېږدئ، د منځ به اهتمام کوئ. دویمه خبره یې څه وکړله اتقوا الله فیما ملکت ایمانکم، ستاسو د لاسونو د لاندې چې څومره خلق دی، ما تخته خلق چې څومره دی، د دوی سره به ښه سلوک کوئ. لکه بیبي ده، ټبر دی ده، بچي دي، ته افسر یې، ستا سره نوکران دي، غلامان دي، استاذ شاگردان دي. اتقوا الله فیما ملکت ایمانکم، د ما تخت خلق سره به زیاتې نه کوئ. ګورئ دې به ډېر خیال ساتئ چې څوک الله ستاسو د مټ ته لاندې کړي. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وی د الله حبیب زما غلام دی، هغه ټیم په ټیم زما نافرمانی وکړي، نو زه ورته زوره نه کوم، سپېړه ورکمه، زوره نه ورته وکمه. نو ما نه به الله د دې تپوس کوي دا غلامه سټي کېږي نه که نه، نافرماني کوي که نه، نو زه غزار ورکمه، خبرې ورته وکمه، قار دړ ورته وکمه، د دې به ما نه الله تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته عجیبه خبره وکړله، ورته وی الله به یوه تله لګولي، هغې ته به تم مخامخ شي او دا غلام به دې مخامخ شي. په هغې تله کې به د دې غلام دا قصور اوتلی چې د څومره ګناه کړې وه، هغه به وتلي او دې طرف ته به ورسره ستا د ګزار وتلي، ستا دا قار به ورسره وتلي نو دا دواړه به اوتلي، نکه ستا دا قار د ده په دې ګناه سیوه و، د ګناه لږه کړې وه او تا سپېړه سیوا ورکړې وه، قار دې سیوا کړو، نو ستا نه به بدله اخیستې کېږي او دې غلام له به ورکېږي. او که نه د هغه ګناه زیاته وه او ستا سزا پې کمه وه، نو دا غلام ستا حقدار دی، د ده نه به تا له بدله اخیستې کېږي. مونږ خوړو ذهن کې شته نه چې قار به م الله تلي او دا سپېړه چې مې چاله ورکړه دا به م الله تلي. مونږ خوړو ذهن کې شته نه دا به الله تلي، ښه چې دا سپېړه دې چاله را پرېښې ده.